په کندهار کې د ملا هیبت الله په مشرۍ د راټولو شوو مشرانو د غونډې ځینې جزئیات خپاره شوي چې لویه برخه یې د ټولنو د بندیز په اړه ده. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. ملا هیبت الله په جدي انداز سملاسي د ټولو بهرنیو ټولنو د بندولو امر کړی او د دغو ټولنو کار یې خپلې واکمنۍ ته جدي ګواښ یاد کړی دی. نوموړي ویلي د دغو ټولنو له لارې بهرنیان افغانستان ته جاسوسان استوي او د مخنیوي ښه لاره یې همدغه بندیز دی. خو له کابله ورغلو د اسلامي امارت مشرانو ویلي سملاسي د ټولنو بندول اقتصاد ته ضربه رسوي او پریکړه همدا وشوه چې په څو پړاوونو کې به دغه بندیز پلی شي. ملا هیبت الله خپل مسؤلان مخاطب کړل چې فرمانونه مې په سم ډول نه پلي کیږي او خبر شوی یم چې د بندولو پر پخوانۍ لارښوونې سربیره په کابل کې لا تر اوسه هم بهرنۍ امنیتي کمپنۍ فعالیت کوي او وسلې لري. ملا هیبت الله خپل د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ابراهیم صدر مخاطب کړ او ورته یې لارښوونه وکړه چې د بهرنیو امنیتي کمپنیو په اړه راټول شوي وروستي معلومات یې څه ښیي. ابراهیم صدر ویلي د بهرنیو امنیتي کمپنیو په تړاو ټول شوي معلومات ښیي چې د اسلامي امارت یو شمېر مسؤلان هم په دې کمپنیو کې ګډ دي او د بیلګې په توګه یې د یوې کمپنۍ نوم یاد کړ چې د اسلامي امارت د یو مشر زوم حاجي پیروز پکې ګډ دی او هغه یې بندي کړ. خو بیرته د استخباراتو مرستیال تاجمیر جواد لخوا خوشي شو او د هغه دلیل دا و چې د بهرنیو امنیتي کمپنیو د فعال ساتلو شرط په کابل کې د فعالو استازولیو دی. استازولۍ خپل امنیتي پلانونه د همدې امنیتي کمپنیو په مرسته پر مخ وړي او د فعال ساتلو شرط د همدې استازولیو دی. د کندهار په غونډه کې ابراهیم صدر د بهرنیو امنیتي کمپنیو د فعالیت محدودولو لپاره هم خپله طرحه وړاندې کړه چې سملاسي د 8 کمپنیو د بندولو تصمیم ونیول شو. 11 امنیتي کمپنۍ بندي شوي دي. پاتې نورو کمپنیو ته به هم په همدې څو ورځو کې د بندېدو رسمي لیکونه ورسیږي. په غونډه کې همدارنګه د نورو امنیتي کمپنیو د بندولو لپاره هم د یوې کړنلارې جوړولو سپارښتنه وشوه. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.